محسن داوړ د افغانستان د وضعیت په اړه ملګرو ملتونو ته خپلې غوښتنې استولي. د پاکستان په پارلمان کې د پښتنو ملتپال مخکښ استازي او د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ د افغانستان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان ته لیک استولی دی. په دې لیک کې نوموړي له طالبان سره د دوحې د تړون په یو اړخیز توګه ترسره کېدو او پکې د افغانستان د هغه مهال د جمهوري نظام او خلکو نه موجودیت تر پوښتنې لاندې راوستی. ښاغلي داوړ د یاد شوي تړون په وړاندې د ملګرو ملتونو بې تفاوتي هم نقد کړې ده. نوموړي افغانستان د طالبانو او بهرنۍ ملاتړو له لوري اشتغال شوی یاد کړی. محسن داوړ په دې لیک کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د سیاسي، اجتماعي او اقتصادي ناورین یادونه کړې او ویلي دي چې دغې ډلې په خاص ډول ښځې حذف کړي دي او ټول حقونه ترې اخیستل شوي دي. د ملي جمهوریت غورځنګ په دې لیک کې د طالبانو پر وړاندې د افغان ښځو مقاومت ستایلی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې د دغو ښځو د حق غوښتنې د مبارزې ملاتړ وکړي. په لیک کې د طالبانو د هغو هدفي وژنو یادونه هم شوې ده چې طالبان د ټولنې د روښانه برخې د مخکښانو خلاف ترسره کوي او تر اوسه یې ګڼې پیښې په دې برخه کې کړي دي. داوړ دا غوښتنه هم کړې ده چې د افغانستان ګاونډیان دي د افغانانو په وړاندې د خپلو پولو پرانیست ته مجبور کړل شي، څو له خطر سره مخامخ کسان او ناورین ځپلي له افغانستانه ووتل شي. طالبانو د ښاغلي داوړ دغه لیک ته کوم غبرګون نه دی ښودلی.